ستاسو مخکې ما د علي رضی الله تعالی عنه یو روایت بیان کو. الله تبارک و تعالی محبوب فرمایي چې په اسونو کې او په غلامانو کې زکات نشته دی، پس تاسو زکات د چاندې په هر صلیختو کې 1 درهم هغه ادا کوئ. او بیا د حدیث الفاظ په 199 درهمو کې نشته زکات. کله چې دا 200 درهم شي نو بیا په دې کې 15 درهم فرض دي. او بل حدیث مولستو الله تبارک و تعالی پیغمبر فرمایي، صحابي فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم کاوه چې هغه شی چې مونږه هغه تجارت په نیت باندې اغستې وي دغه نه مونږه زکات او بس ته دې موږ ته حکم دی. نو د زکات متعلق کوم مالونو باندې چې زکات فرض کیږي دا 4 قسمه مال لري. یو سونه ده، او دیم نمبر چاندی، دریم نمبر مال تجارت، سلورم نمبر نقدی روپے. یو زنانا یا یو سړی داسې دی چې هغه څخه صرف سونه ده، دا باقي درې مالونه ورڅخه نشته دی. نقدی روپے، مال تجارت، چاندی دا ورڅخه نشته، 15 روپے ورڅخه هم جیب کې نشته. بیا د سونې نصاب چې کوم دی دا دی 19 تولې سونه، 19 تولې. نو دا که سړی څخه راغله او کم یې رزن دی د هغې مالک شو، اسلامي تاریخ به دې ځان څخه ولیکي. آینده کال بیا دغه تاریخ باندې بیا دې وګوري چې دومره سونه ده څخه شته که نشته، که د هغې حساب به لګي د هغې نه به زکات وباسي. یو سړی داسې دی چې هغه څخه سونه نشته، چاندي ده، صرف چاندي ده، نقد روپۍ هم نشته، مال تجارت هم نشته دی. نو د چاندۍ نصاب بیا د حدیث کې وفرمایل 200 درهمه، او 200 درهمو نه علماو چې د هغې وزن کړی دی نو هغه 52 تولې چاندي جوړېږي، 52 تولې چاندي. د دې یو سړی مالک شو، او کم تاریخ چې د مالک شو هغه راځان څخه ولیکي. آینده کال به هغه تاریخ به بیا وګوري چې دا مال شته که نشته، که وي نو د باندې زکات په دې کې فرض دی. او دریم نمبر نقد روپے او مال تجارت دی، دا لري تعلق هغه روپو سره دی، او د دې نصاب د چاندۍ دی، چاندۍ نصاب سره یو سړي څخه 52 تولې چاندۍ نصاب هغه روپۍ دي یا ورڅخه مال تجارت دی. نو دا اوس ما زیاتم په لارې باندې ما زرګر د ټلیفون کو معلومات مې وکړو، د هغې مطابق دا جوړېږي 78750 روپۍ. اته دو کم 80,000 روپۍ جوړېږي، 250 په لباسه. دا نصاب دی د نقد روپو. یو سړی دغه روپو مالک شو او دا پیسې د دې ضرورت نه زیاتې دي، دا د څخه پرتې دي، د استعمالي نه بینک کې دي، چا څخه امانت دی، چا باندې قرض دی. نو دغه باندې چې کال واوښتېدو، لکه نن د میاشتې 21 تاریخ دی او نن د دې مالک شو، آینده کال په دغه تاریخ باندې بیا به د حساب لګوي چې اوس ما څخه دغه عمر نصاب د روپۍ شته که نشته دی، که یي نو بیا به د هغې نه زکات وباسي، او که نه نو بیا د باندې زکات نشته. که یي دغه عمر دی یا دې نه زیاتې دي، مثال که توپر میز کې 50,000 پاتې شوي، بیا چې تللی دې تاریخ باندې بیا هغه عمر دی یا د هغې نه لکو ته رسېدلي، یو نیم لکو ته رسېدلي دي، نو په دغه تاریخ باندې بیا څومره روپۍ د څخه وي د هغو ټولو زکات به د باندې لازمي کېږي، اگر چې هغه نور د څخه یوه ورځ مخکې ولې نه راغلي. نو دا 4 قسمه مالونه دي. په دې کې الله تبارک و تعالی زکات هغه فرض کړی دی. سونا، چاندی، نقد روپۍ، مال تجارت. مال تجارت د مراد دا دی چې کم شی تا په دې نیت باندې اغوستی چې دا به زه خرڅوم، په دې کې به ځان نه نفع کوم. هغه هر شی چې دی، که هغه ځمکه ده، که ګاډی دی، که دکان دی، که پلاټ دی، هر شی چې بیزه ده، میخه ده، تا چې هر شی اغوستی دی په دې نیت باندې چې دا ما واغوسته خرڅوم به، ځان نه پکې منافع کموم، دا د تجارت مال دی، په دې کې زکات فرض دی. یو سړی داسې دی
چې هغه ځان نه میخه واغسته، ګاډ یې واغسته، پلاټ یې واغسته، دوکان یې واغسته، مارکیټ یې واغسته، د خرڅولو نیت باندې نه بلکې بدې نیت باندې چې د دې آمدن به راځي هغه به د استعمالوم. بازار کې ځان نه دوکان واغسته په کروڑ روپۍ باندې آمدن به راځي دا به زه استعمالوم، دوکان خرڅوم نه. میخه مې اغستې ده دې نه پی به نه شم دا به خرڅوم ما ته فایده میلاویږي. یا دوکانونه اغستې دي کور واغسته هغه په کرایه باندې ورکړه ما ته آمدن به راځي، دا مال تجارت نه دی. د دې آمدن باندې خو به زکات وي، لیکن دغه مارکیټ باندې، دغه ټرک باندې، دغه بس باندې یا دغه چې کوم دوکان ته اغستې دی، دغه کور دې اغستې دی، کرایه باندې ورکړی دی، دې باندې بیا زکات د هغې چې کوم اصل راس المال دی په هغې باندې زکات نشته. مثال په توګه سړي بازار کې ځان نه دوکانونه واغستل په 1 کروڑ روپۍ باندې، نیت یې دا دی د آمدن به راځي هغه به زه استعمالوم، د 1 کروڑ روپۍ باندې زکات نشته. چې کوم د دې آمدن راځي په هغه به زکات مال کې شاملوي او هغې باندې به زکات وي. یا سړي ځان ټرک واغسته په 3 کروڑ روپۍ باندې او مقصد یې دا دی چې دې باندې به ځان له چا ډرایور له ورکړم یا په خپله به دې باندې ځان له مزدوري کوم، آمدن به راځي به استعمالوم. نو هغه ټرک چې کوم پیسې ورکړي دي د هغې باندې زکات نشته، کوم چې آمدن دی په هغې باندې زکات دی. نو ډېر خلک دی کې بیا سمجھ کې خبره نه راځي، یا وایي دا خو ډېرې پیسې دي دومره پیسې به څنګه زه ورکومه. نو ټرک ته دې نیت باندې اغستې دی تا مې واغسته خرڅوم به په 1 کروڑ مې واغسته 1 کروڑ 10 لاک باندې به خرڅوم، بیا دا مال تجارت دی، بیا به درې ټولو باندې زکات راځي. چې داسې نه ده، صرف دغه نیت دی چې دا مې واغسته دا به زما ذاتي دی، اوس به دا زه استعمالوم، ماله به کرایه راځي، ماله به دا مزدوري کوي، نو بیا په هغه آمدن باندې زکات دی، په هغه اصل قیمت باندې هغې زکات نشته. اگر چې وروسته بیا ته خرڅوي، لیکن وروسته بیا تجارت دی چې نیت یې وکړو دا مال تجارت نه دی، وروسته دا کور خرڅ کا، وروسته هغه پلاټ خرڅ کا، وروسته هغه بیزه خرڅ کا، هغه میخه خرڅ کا، په هغې باندې بیا هغه مال تجارت کې نه شاملېږي. پیسې د جیب ته راغلې هغه نقدي روپۍ دي بیا هر څنګه چې په هغه باندې د زکات مال کې بیا شاملی، دا څلور قسمه مال دی. بیا نبی علیه السلام فرمایي من استفاد مالا فلا زکات فیه حتی یحول علیه الحول. دا مال چې راغی نو دې باندې روزانه ته الله روپۍ نه غواړي چې استاد که نن مالک شی لحاظه نن ناکه، هفتې کې نه غواړي، میاشتې کې نه غواړي، بلکې کال تا باندې تېر شو، د کال نه پس الله تبارک و تعالی فرمایي چې اوس صاحب نصابي مالداري او کال تا څخه دا پیسې وشللې د دې سونې وشو، اوس زما په نوم باندې مال در ما راکړی، لحاظه زما په نوم باندې کسان د دوم زه خیمه دې کسانو له په دې خپل مال کې 100 روپۍ ورکوي. نو کوم چې تا څخه مالونه دي آمدن دی هغه خپل لا جمع کړي، 2 لک روپۍ نقد دي، یو ګوتۍ ده، یو بیزه ده، هغه دې نیت باندې هغه سره به خرڅوم، ټول قیمت ولګوه، ټول قیمت دې ولګوه، مثال کې ته به 4 لک روپۍ جوړ شللې. اوس 4 لکو نه وروستو ستا چا ته قرضه ده هغه پکې شامل کا، او تا باندې چا قرضه ده هغه ته نه وباسه. ستا چا ته قرضه او هغه امید چې دا ما ته میلاویږي هغه پکې شامل کړي، او تا باندې چا قرضه ده هغه به ته نه وباسي. باقي چې کوم مال پاتې شو هغه په 40 باندې تقسیم کا، ستا نصاب به راوځي چې تا باندې دومره زکات هغه فرض دی. دا زکات الله تبارک و تعالی تا باندې دومره په دې مال کې زکات فرض کړی دی. یو سړی داسې دی چې هغه شوال میاشت کې، ذوالحجې میاشت کې، ذوالقعدې میاشت کې هغه کوم دی صاحب نصاب جوړ شوی دی، لیکن د هغې اراده دا ده چې مخکې د روژه روانه ده، په دې روژه کې زکات وباسم، مخکې نه کال لا پوره شوی نه دی، لیکن اډوانس کې زه زکات وباسم چې روژه کې ثواب زیات دی، د الله په لارې کې مال خرچه کولو باندې یو فرض چې کوم دی هغه په 70 باندې بدلېږي او یو نفل په فرض باندې بدلېږي. نو که دې نیت باندې سړی زکات وباسي مخکې نو هغه هم خپل مال زکات هغه ادا کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس شو فی تعجیل صدقته، زکات مخکې ورکول باره کې، نو نبی علیه السلام فرخص له فی ذلک، رخصت یې ورکړه چې او داسې کولی شي، دا مخکې هم زکات ورکولی شي. خو دې کې یو شرط به وي، شرط دا دی چې ته روژې میاشتې کې زکات ورکوې او ته هغه ټایم کې 2 لک روپو مالک وي او 2 لکو زکات تا ورکو، لیکن چې کله هغه تاریخ راغی تاسو که په هغې ورځې باندې 2.5 لک روپۍ دي، 2 لکو زکات تا ورکړی، 50,000 روپۍ نور بیا زکات ورکوي. که روپۍ تاسو که هغه ټایم کې هغه تاریخ باندې زیاتې شوي او تاسو زکات کم ورکړ دی، نو باقي چې کوم پاتې شوي دي هغه زکات به بیا تاله ورکول دا لازمي وي.